ښاغلي زلمي زیارکښ هڅاند صیب لیکلي د منظور پښتين د خبرو تر اورېدلو په احساساتو، جذبه او ملي مفکوره پوهېدل لازمي دي. منظور پښتين په ډېر انتیکه انداز د لوی افغانستان د جغرافیې او فکري او نظریاتي جوړښت کار روان کړی دی. هغه تل په خپلو خبرو کې بیلتون له منځه وړی دی په داسې انداز چې د ډیورنډ کرښې حیثیت یې مکمل ډول ختم کړی دی. منظور پښتين په ډېر ډاډ سره وایي چې تر اټک دې خواته له افغانیت بغیر هېڅ جغرافیه او وطن نشته، یوازې او یوازې افغانستان دی او بس. منظور پښتين د افغان وطن دغیه خورا واضح کړی. په تاریخي او جغرافیوي حواله یې وویل چې کابل او راولپنډۍ هیڅکله ملګري نه دي پاتې شوي. د کابل د هر واکمن سره راولپنډۍ د دښمنۍ هڅه کړې ده. دلته منظور پښتين دا ښکاره کول غواړي چې د پنجاب جګړه د وړو مسایلو ټي ټي پي یا جنګي ډلو نه ده، بلکې پنجاب د افغان د وجود مخالف دی او افغانان دې پرته له توپیره په یوه صف کې ورته ودرېږي. بیا یې وویل چې پی ټي ایم هیڅکله د پردو پراکسي نه جوړېږي، یعنې پی ټي ایم هر څه خپله کوي. هدف یې دا و چې موږ کولی شو د نړۍ د زورواکانو په مټ خپلو هدفونو ته ډېر ژر ورسېږو، اما په هغه صورت کې به موږ یوازې تش په نامه هدف ته رسېدلي یو او ګټه به یې نور وي. بیا یې یادونه وکړه چې موږ د قربانۍ لپاره هر وخت چمتو یو. سرونه قربانوو خو پر خپل ځای، د خپلو ملګرو یو ویشته هم بې ځایه نه قربانوو. موږ داسې طریقه کار جوړوو چې قرباني یې لږ او ګټه یې ښه ډېره وي. منظور پښتين د احساساتي بدلونونو برعکس د یو داسې اساسي بدلون په لټه دی چې بیا یې نړول ناشوني وي، او دا د منظور پښتين د عالمانه سیاست کمال دی او د افغان وطن د تیرو بدلونونو د تجربو په رڼا کې یو بریالی اقدام دی چې خواري او ګټه به دواړه زموږ وي. منظور پښتين مبارزه پر علم او فکر ولاړه ده. په ډېر هنر اخته دی چې له ډېره وخته مستمره شوی کام خپل اصلي محور ته راولي، او دا چاره په احساساتو او تلوار نه کېږي، وختونه غواړي. د منظور پښتين له خبرو څرګندېدل چې نړیوال سیاست یې ژور نظر دی او په دې تناظر کې د وطن لویو او وړو پیښو ته سخت متوجه دی. هغه وویل چې موږ ته خلک د پټېدو او وېرېدو پیغورونه راکوي، موږ یې پروا نه لرو. موږ ارام نه یو کښېنستلي، په پوره ډول اخته یو چې د خپلواکۍ لپاره یو مکمل او په طول پوره میکانیزم جوړ کړو. دا لومړنی پښتون مشر دی چې له خولې یې د افغان وطن قضیه په علمي او تحقیقي انداز اورم، او دا لومړنی مشر دی چې د افغان ملت د ځپلو علتونه او د حل لارې یې موندلي.